2 کاله یې له جوړېدو څخه تیریږي. د ګلبهار بند له جوړېدو سره د مستې څپې ارامي او خلکو ورڅخه ګټه اخیستنه پیل کړه. د په پروان ولایت کې د چین هیواد له لوري د ګلبهار بند او د چاریکار عمومي کانال پروژه ده چې د جوړېدو چارې یې په 1440 شمسي کال کې پیل شوې او په 1450 کال کې پای ته ورسېدې. اوس مهال له دې پروژې څخه خلک د څښاک د اوبو او کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره ګټه اخلي او دغه راز د 24,800 هکتاره ځمکې د خړوبولو توان لري. خود ما مزینمیت ها و قره‌باغ ما خپل له دې ځای څخه نیولې د کابل تر قره‌باغ ولسوالۍ پورې په دې پروژه کې کار کړی دی. یوې خواته هم اوبه نه تللې، په همدې خوړو کې به بې ګټې روانې وې، خو له کله چې دغه بند جوړ شو ټولو خلکو ته اوبه ورسول شوې او هغه لاندې خلکو ته یې د کرنې حاصلاتو او ټولو برخو کې ډېرې ګټې وکړې. موږ ټول خوشحاله یو چې دغه بند زموږ د خلکو لپاره جوړ شوی دی. د سیمې د یو شمېر اوسیدونکو په خبره چې د ګلبهار بند تر جوړېدو وړاندې دغه اوبه د دوی په کنټرول کې نه وې او چا ورڅخه ګټه نه شوی اخیستلی. د دوی په خبره چې کلونه دا اوبه همداسې بې ګټې روانې وې او ان د څښاک د اوبو لپاره هم ورڅخه استفاده نه کېده. مشکلات یې قدر حل شد که مثال از اینمی زموږ ستونزې له دې پروژې سره ډېرې حل شوې. له دې ځای څخه نیولې د بګرام تر 2 سړکۍ پورې دغه ټولې کرنیزې ځمکې د همدې پروژې له لارې اوبه کیږي. پخوا موږ ستونزې ډېرې درلودې، ډېر لرې به د څښاک په اوبو پسې تلو. اوس شکر دا دی د کورونو مخې ته مو اوبه روانې دي. موږ خپله له دې اوبو څخه د څښاک او کرنیزو ځمکو د اوبه کولو لپاره استفاده کوو. دې پروژې موږ ته ډېرې ګټې رسولې دي. په پروان ولایت کې یو شمېر بزګران هم وایي چې د ګلبهار بند او د چاریکار عمومي کانال پروژې له جوړېدو وروسته د دوی په کرنه کې د پام وړ بدلونونه رامنځته شول او تږې ځمکې یې د همدې پروژې پر مټ اوبه شوې. دا پروژه د چین هیواد له لوري جوړه شوې ده. د همدې له برکته مو ځمکې ټولې اوبه کیږي. موږ ډېر ورڅخه خوشحاله یو. موږ ته یې خدمت کړی دی. موږ ان د جنګلک څخه اوبه راوړي د څښاک لپاره. له دې اوبو څخه خلک د څښاک او کرنې لپاره ګټه اخلي. دا پروژه هغه وخت جوړه شوې ده چې زه بیخي پیدا شوی نه وم. موږ ډېر خوشحاله یو. د پروان ولایتي چارواکي وایي چې د دې پروژې پر مټ د دغه ولایت د ډیری اوسیدونکو ستونزې حل شوې او یا د پروژه د 24,800 هکتاره ځمکې د خړوبولو توان لري. د دې ترڅنګ د اوبو رسولو له دې پروژې څخه د پروان ولایت په ګډون د کابل یو شمېر ولسوالیو بزګر هم ګټه اخلي. پروژه آبیاری پروان در سال 1340 توسط کشور چین د پروان ولایت د اوبو پروژه په 1440 شمسي کال کې د چین هیواد د کومکونو په لړ کې پیل شوه او د چین له لوري تخنیکي ټیمونه د هغه قرارداد په اساس افغانستان ته راولېږل شول چې د شاهي حکومت له لوري ورسره شوي وو. لومړی دلته چینایانو د دې پروژې د سروې چارې شروع کړې او له پای ته رسېدو وروسته یې کارونه شروع کړل او د 10 کلونو په موده کې په ښه کیفیت او عالي څارنه سره پای ته ورسېدل. د پروان ولایت جبل سراج ولسوالۍ اړوند د ګلبهار په سیمه کې دغه د اوبو بند نږدې 4 لسیزې وړاندې د چین هیواد له لوري جوړ شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د دې بند تر جوړېدو وړاندې د دغه سیند له اوبو څخه چا استفاده نه شوی کولی او دغه اوبه له کنټرول څخه وتلې وې. خو د دوی په خبره د دغه بند په جوړېدو سره تقریبا اوس د پروان ولایت په ګډون د کابل یو شمېر ولسوالۍ له دغه سیند څخه استفاده کوي او دغه راز د زراعتي ځمکو او د څښاک د اوبو په توګه له دغه سیند څخه ګټه پورته کوي. احسان الله کریمي CMG د پروان ولایت جبل سراج ولسوالۍ د ګلبهار سیمه.